اوس د مفتي صاحب د جواب لپاره جاوید اختر صاحب ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي. مهرباني. زه په دې خوشحاله سوم چې مفتي صاحب هم دا ومنل چې په طبیعت کې انصاف نسته. زه به یو شی درته ووایم، بیا یې په اړه معلومات وکړه. کله چې ته کوم باغ ته ځې هلته ښایستې ونې او ګلان وینې، دا هیڅ هم طبیعي نه دي، دا ټوله پیوند سوي دي، دوه نباتات سره ګډ سوي دي یا تبادله سوي دي او دا د انسان په لاس جوړ سوي دي. ته چې په باغ کې ګلان ووینې او واه واه ورته کوې، دا ټول انسانانو جوړ کړي دي، د انسان پیداوار دي. مختلف نباتات یې راخیستي دي، یو په بل پورې پیوند کړي دي او له یو بل سره یو ځای کړي دي، بیا یې وده ورکړې، بیا نور سره یو ځای کوي او بیا دا ښایسته ګلان ځینې جوړیږي. دا هیڅ طبیعي نه دي. که ته کوم ځنګل یا شړځای ته ولاړ سې، هلته به داسې ښایسته ګلان او ونې ډېرې ووینې. زه دا شکایت کوم چې تا زما د یوې خبرې جواب را نه کړ چې عقیده او ایمان څه شي دي، او ته ولې له ما څخه عقیده غواړې؟ ته خو منطقي یې، له تا سره خو علمي دلایل سته، ټول ثبوتونه در سره سته، نو بیا د عقیدې غوښتنه ولې له ما څخه کوې؟ سمداسې راته ووایه چې بغیر له سوال کولو څخه تسلیم سه. هیڅ یو مذهب د ټولو سوالونو کولو اجازه نه ورکوي. په انساني تاریخ کې دوه ډوله خلک اوسیږي، یو هغه چې د خپل علمي او ناپوهۍ پرمندارۍ کوي، او دویم هغه دی چې د خپلې ناپوهۍ سره جګړه کوي. ته اوس حیران یې چې دا کائنات څنګه جوړ سوي دي. خلک حیران ول چې دا لمر څنګه له یوې خوا څخه راپورته کیږي او له بلې خوا څخه لویږي. تاسې همیشه یو قدم وړاندې او هر څه منئ، خو یو قدم شاته هم راسي او شاته هم وګورئ. د نړۍ ټول مذاهب په دې پوهیږي چې دا نړۍ څنګه جوړه سوه، څنګه به له منځه ځي، له مرګ وروسته به څه کیږي. د دې ټولو په اړه علم او پوهه لري. خو دا چې مخکې دلته ډایناسوران اوسېدل، د دې په اړه بیا هیڅ معلومات نه لري. د نړۍ په هیڅ یو مذهبي کتاب کې د ډایناسور یادونه نه ده سوې. خو نور چې هر څه سوي، کائنات څنګه جوړ سوي، په دې بیا دوی خبر دي. او یو څوک چې به هر څه پوهیږي، ستونزې او ګډوډي په همدوی کې وي. په موږ کې دا شکستګي او عاجزي باید وي چې ووایو چې موږ په ډېرو شیانو نه پوهیږو، او د دې خپلې ناپوهۍ پرمندارۍ او پالنه باید ونه کړو، بلکې په هغه د پوهېدو هڅه وکړو. دا نړۍ چې موږ پکښې اوسیږو، دا تالار، دا برق، دا میک، په کومه تیاره کې چې تا دلته پرواز کړي او په کوم موټر کې چې ته دلته راغلی یې، دا ټوله هغو خلکو جوړ کړي چا چې سوالونه کړي. کومه نړۍ کې چې تاسې اوس آرام ژوند کوئ، دا هغو خلکو جوړ کړي چا چې سوالونه کړي. په هره برخه او هر دریځ کې دې سوالو ته مکرو او غلط کار ویل سوی دي. تاسې تاریخ مطالعه کړي، مذهب او ساینس ته که وکتل سي، نو ښکاره به سي چې مذهب د ساینس خلاف دی، حتی د ماشین خلاف هم دی، د انسان پر وجود د څېړنو خلاف هم واقع سوی دی، او د دې هر څه خلاف دی. او وایي څېړنې مه کوئ. اشه تاسې ولې دونه بیریږئ؟ یو وخت خو مذهبي خلک بیخي خواشیني وه، ویل دا انسان غواړي بل انسان جوړ کړي، دې کې ستونزه څه ده؟ تاسې ولې بیریږئ؟ که انسان غواړي انسان جوړ کړي، خو جوړ دې کړي. یوه کیسه مې را یاده سول. زه په 6م صنف کې وم، په ریاضیاتو کې ډېر کمزوری وم. یو ښوونکی راته وګمارل سو، هغه به ماته 1 2 3 4 5 6 7 داسې یو څه را زده کړل. مفتي صاحب، زما هغه ورځ هیڅ نه هیریږي چې له ما څخه پوښتنه وسول چې 1 ضرب 2 څو کیږي، 3 ضرب 4 څو کیږي. ما چې ویل سر به مې په دا مینځ پټاو سي، دونه سخت وه لکه یو څوک چې راته ووایي په دې دیوال ننوځه. خو زه نن پر دې خبره خاندم چې دا څومره ساده څه زما لپاره ولې دومره سخت وه. نن ډېرې خبرې د ذهن لپاره حیرانونکې دي، او ته حیرانېږې هم، خو وروسته به دا هر څه ډېر عادي درته ښکاري. انساني تاریخ همدا دی. دومره ژر پرېکړه مه کوئ، یو څه عاجزي اختیار کړي. ووایاست چې په دې ځینې شیانو موږ نه پوهېږو، نه دي راته معلوم. په دې ویلو خو هیڅ نه کیږي. دا کائنات څومره دي، له څه وخت څخه دي، تر څه وخته پورې به وي، و موږ ته نه دي معلوم. خو تاسې یې په اړه پرېکړه کوئ چې څه وخت جوړ سوي دي. ستاسو له حسابه چې څه وخت همدا کائنات جوړ سوي دي، تر هغه زرګونه او کروړونه کاله مخکې ستاسو خدای څه کول؟ همداسې آرام ناست و. بیا یو نظر ورته پیدا سو
چې راسه کائنات جوړ کړه؟ تاسې وایاست چې خدای له همیشه څخه سته او کائنات جوړ سوي دي، نو د کائناتو تر جوړولو مخکې ستاسو خدای څه کول؟ کوم څه چې اوس موږ ته معلومیږي یا په پوهیږو، دا 2000 یا 2500 کاله مخکې تاسو ته یې چا ویلي دي؟ دا هر څه یې تاسو ته ویلي دي، بیا تاسو منلي دي او تر اوسه پورې تاسو منئ. هر څه اوس بدل سوي دي. اوس ساینس پوهان او فیلسوفان هیڅ دا دعوا نه کوي چې موږ په هر څه پوهیږو، بلکې وایي موږ چې څومره پوهیږو له هغه څخه همدا معلومیږي چې موږ څومره لږ پوهیږو. موږ باید له خپلې ناپوهۍ او جهالت سره وجنګیږو. د هغه طرفدارۍ او بندګي باید ونه کړو. مننه. اوس د جاوید اختر صاحب د جواب لپاره مفتي صاحب ته بلن ورکوو چې سټیج ته راسي. مهرباني وکړئ مفتي صاحب. ښاغلی جاوید اختر صاحب بار بار دا خبره تکراروي چې د عقیدې او ایمان مطلب راته بیان کړی. ما د عقیدې مطلب درته بیان کړي. عقیده سمه هم کیدای سي او غلطه هم کیدای سي، خو موږ نن د عقیدې په اړه بحث نه کوو. موږ دلته د رښتیا په اړه بحث کوو، د خدای د وجود او شتون په اړه بحث کوو. آیا خدای سته او که نسته؟ په دې دوو کې کوم یو حقیقت دی؟ اوس که ته دې ته د عقیدې نوم ورکوې یا د باور نوم ورکوې، هغه زما کار نه دی. د هغه څخه وروسته تا وویل چې دین خلک د پوښتنې کولو څخه راګرځوي. زه وایم څوک چې خلک د پوښتنې کولو څخه راګرځوي دي، خو زه څوک د پوښتنې کولو څخه نه راګرځوم، بلکې پوښتنې وکړئ. پوښتنې باید وسي. په پوښتنو کولو سره موږ مخته ځو او پرمختګ کوو. د همدې لپاره خو زه نن همدلته راغلی یم. خو پوښتنه یوازې د خدای څخه نه کیږي، نه یوازې زما څخه کیږي، ستا څخه هم کیږي. پوښتنې به د الحاد څخه هم کیږي. پوښتنې به یوازې د دین څخه نه کیږي، د ټولو څخه به کیږي. او نن به زه پوښتنه کوم. هیله ده چې تاسو به ماته جواب راکوئ. تاسو لا تر اوسه ماته سم جواب نه دی راکړی. راځئ، تاسو وویل چې ولې د کائناتو په اړه د ابدي کلمه نه کاروئ؟ ځکه دا په منطقي لحاظ ممکنه نه ده چې کائنات ابدي اوسي. کائنات یو محتاج دی، د خپل موجودیت لپاره و بل شي ته اړتیا لري. د وخت او فاصلې تابع دی، د وخت او فاصلې سره اړیکه لري. کوم شی چې د وخت او فاصلې سره اړیکه ولري هغه محتاج دی. کوم شی چې محتاج وي یا پر بل شي متکی وي د هغه شروع هم وي. کوم شی چې شروع ولري هغه ابدي نسي کېدلی. دا خو یو عادي خبره ده. تا وویل چې په کوم مذهبي کتاب کې د ډایناسور یادونه نه ده سوې. افسوس چې د ریاضیاتو په کوم کتاب کې مې هم د ډایناسور یادونه نه ده لیدلې. نو آیا د دې مطلب دا دی چې د ریاضیاتو کتاب پښتو دی؟ نه، دا د ریاضیاتو موضوع نه ده. د وحیو او دیني کتابونو موضوع دا نه ده چې بایسکل څنګه جوړیږي، او یا هم دا درته ووایي چې ډایناسور په کوم وخت کې شتون درلودي. مذهبي کتابونه تاسو ته اخلاق درښیي، د خدای په اړه بحث درته کوي. دا کتابونه د نه لمسېدونکي واقعیت د حقیقت د زده کولو لپاره راغلي دي. آیا دین د ساینس مخنیوی کوي؟ نه یې کوي. که یې کوي نو غلط کوي. دین د ساینس پرستۍ مخنیوی کوي، په کوم کې چې زموږ جاوید صاحب هم اخته دی. په ساینس او ساینس پرستۍ کې توپیر سته. ساینس پرستی دې ته وایي چې د علم یعنی پوهې د حاصلولو یوازینۍ سرچینه ساینس او ساینسي تګلاره ده. دې ته ساینس پرستی وایي. موږ دغه ساینس پرستی رزدوو. ساینس ته خو موږ پرمختګ ورکوو. وروره ته زموږ ټول تاریخ وګوره، درته معلومه به سي. د مذهب او ساینس اړیکه یو جلا موضوع ده. زموږ له موضوع سره ربط او اړیکه نه لري. تر هغه وروسته جاوید اختر صاحب یو لفظ وکاروي چې واتیکان فتوا ورکړل. د واتیکان د فتوا سره اړیکه نسته. دا دواړه متضاد الفاظ دي. تر هغه وروسته دا وویل چې موږ نه پوهیږو. نو وروره چې نه پوهیږه خو سم او واضح الفاظ ووایه چې نه پوهیږم. په دې کې نو څه تکلیف دی؟ خو زه هم د هغه درته وایم چې ته ووایې چې زه نه پوهیږم. نو دا دعوه بیا ولې کوې چې خالق شتون نه لري؟ بیا دا وویل چې الله تعالی د دنیا تر جوړولو 1.5 یا زرګونه کلونو مخکې څه شي کول. خیر، په هر صورت زه جواب درکوم. تاسو زموږ د هیواد یو قدرمن شخصیت یاست. که تاسو نه وای ما دې پوښتنې ته بیخي توجه نه کول. وخت 100 کاله مخکې یا 100 کاله وروسته، مخکې وروسته یا هم اوس، دا داسې الفاظ دي چې اړیکه یې د وخت سره ده. وخت خو د کائناتو تر شروع وروسته راپیل سو. نو چې تر دې مخکې خدای څه شي کول، دا پوښتنه غیر منطقي ده. دا منطقي غلطي ده. یعنی ته دا وایې د کائناتو تر جوړولو مخکې خدای څه شي کول؟ د وخت تر جوړولو مخکې. یعنی ستا مطلب د وخت تر جوړولو مخکې. د مخکې د لفظ اړیکه د وخت سره ده، او وخت خو هغه مهال نه و. نو د الله تعالی په شان کې دا پوښتنه ناسمه ده.
دوهم شی چې تاسو په بار بار یادونه وکړل او مو ویل د خالیګاو خدای. ته چې د کوم خالیګاو په اړه خبرې کوي، ساينس چې د کوم شي په واسطه دا خالیګاوي ثابتوي، هغه شی به هم محتاج وي، یعنی په یو بل شي پورې به متکی وي، هغه که قوه وي، انرژي وي، یا هم بل کومه پیښه وي. نو ځکه خو به زموږ پوښتنه هغه وخت هم ناسمه وي تر څو تاسو واجب الوجود ته رانسي او په عقلي دنیا کې لایتناهي سببونه تلسلسل هم نه ممکن دي. نو ښکاره خبر ده یو ځای به درېږي، چیرې چې ودرېږي هغه به خدای وي. بل شی د خالیګاو د خدای یو مثال داسې در واخلي. یو موټر دی، یو ښاغلی یو موټر ولیدي، هغه وویل د دې موټر ټایرونه څومره ښه دي، څومره په ښه اندازه سره جوړ دي او څومره په ښه اندازه سره لګول سوي دي، سټرینګ یې څومره ښه په مناسب ځای دي، سیټونه یې څومره ښه ډیزاین سوي دي، څومره په دقت سره دا موټر کار کوي. نو خامخا به یو چا جوړ کړی وي. او په دې وخت کې ښاغلی جاوید اختر صاحب راځي او وایي بانټ یې خلاص کړی، ویې لیدل چې په موټر کې ماشین سته. نو بیا وایي دا ماشین دا موټر چلوي، دا موټر هیڅ چا نه دی جوړ کړی. نو دا خو یو غیر منطقي خبره ده، دا د باور وړ نه ده. تا خو د ماشین په واسطه هغه خالیګاه ثابته کړې، خو آیا په دې سره به د موټر جوړښت او جوړونکي ناممکن سي؟ آیا دا ممکنه ده چې د هغه شخص پوښتنې به حاتمې سي؟ آیا داسې ممکنه ده؟ هېڅکله نه. تا د محتاج شیانو، یعنی د هغه شیانو په واسطه چې یو پر بل متکي دي، د خالیګاه په ډکولو سره زموږ ارزونه نوره هم پراخه کړه. اوس نور موږ ته نور هم معلوم سول چې د دې موټر سیستم څومره زیات پیچلی دی. مخکې لږ پرې پوهېدلو، اوس چې پیچلتیا نور هم واضح سول. اوس موږ په پوهېږو چې زموږ یقین نور هم زیات سو چې خامخا یو چا نه یو چا دا موټر جوړ کړی دی. د کائناتو هم دغه کیسه ده. ساينس همیشه د فزیکي دنیا شان فزیکي شیانو سره احساسوي، ځکه د تجرباتي دنیا اړیکه د فزیکي دنیا سره ده. تاسو هیڅکله د ساينس په واسطه سره د طبیعت حقیقت نسئ ثابتولی. دا د ناسمو اسبابو استعمالول دي. دا داسې مثال لري لکه تاسو چې د اوسپنې کشفوونکي آلې په واسطه سره پلاستیک کشف کوئ، کوم چې په ښکاره ډول سره غلطي ده. مننه.